شکشان پر وکم ساعت سړیه سړیه ته ورسه په هغه هلک پسې وګوره هغه د رڼا مځکې ته راتاس ونه اسمان راونړی دی چې بیا دې د خوبه راویښ کړم توره شپه ده خوا د سړی د باندې رڼا ده اذانونه وختي نه وسوله ته ورسه پسې وګوره زه چیرې وګورم خو ګرده کلي و کوڅې مې پسې وغوښتلې ته مې لا نه پسې پرېږدې و ورسه په هلک پسې وګوره سمه ده پسې ولاړ به سه وبه ګوره خیرګله خیرګله دا خیرګل څه سخه سلام علیکم اکا ستړي مه شئ په خیر دلته زما داسې د 12 کالو زوی دی خیرګل نومیږي خدای دې خیر کړي داسې په تلوار چیرې روان یې د پرون راهیسې مې زوی د غوا سره ورک دی په کلي کې دې معلومات نه وکړې چیرې تللی دي پرون مې ټوله کلی پسې وغوښتی نن د علي د سهار راهیسې پسې ګرځم هېڅ درک یې نشته نه د مړي نه د ژوندي خدای مهربانه دی خدای بیا پیدا کړي ته ورته په بل کلي کې پسې وګرځئ او پوښتنه مښتنه وکړه خدای مهربانه دی خدای دې مشکل حل کړي سمه ده نو زه ولاړم خدای دې مال سروره خدای په امان خدای دې مرسته نه پوهېږم چې چیرې پسې ولاړ شم ګرده منطقې مې پسې وغوښتلې د هلک درک لا نه شو معلوم دی بلا په پسې که د غوا ورکه شوه څه به کوم خو ګرده کور مې په غوا چلی دی سلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه سه صاحب مولانا بیا که خدای دې خیر کړي نن زموږ کلي ته څنګه راغلی یې ځوانه زوی او غوا مې ورکه ده دا 2 ورځې کېږي چې د کوره وتلي دي ښه زوی او غوا دې ورک دي و یا ولاکه مې دی مولانا بیا که خدای به خیر که پیدا به سي درځه چې چای وڅښو یا چای نه کوم ونیسه نو په مخه دې ښه خدای په امان غلام نبي کاکا موږ دا مجلس د دې دپاره جوړ کړی دی دا د کلي همسایهګانو دا فیصله سره وکړه چې تا ته څه مشکلات پېښ شوي دي هغه بچی دې ورک شوی دی نو موږ دا د کلي خلکو دا فیصله سره وکړه چې ستا سره کښېنو دا ستا د مشکلاتو په باره کې ستا سره خبرې وکړو او دغه ستا زوی چې ورک شوی دی په دې باره کې ستا سره خبرې وکړو چې دا څنګه ورک شوی دی څه سبب دی چې ورک شوی دی خو یوه خبره داسې ده چې دغه کلیوال هم خبر دي زه خبر شوی یم تا دا خپل زوی وایي ډېر وایه هر وخت به دې بس زیراوه راچاپه کاوه به دې نو
داسې یو امکان لري چې دا ستا د وولو په سبب باندې دا هلک ورک شوی یا تښتېدلی نو دا زموږ په نظر باندې سمه نه ده چې ته د خپل اولاد سره په دې اندازه ظلم کوې. جلاله و ما نو د دې اولاد سره څه ظلم کړی دی؟ ډوډۍ مې نه ده ورکړې، کالي مې نه دي ورکړي. دا خو هر سړی خپل اولاد یو چې په لاخه وایي پر لار کوي، نو دا څه ظلم دی؟ او دا دې زما د یو نیم لکو غوا یې راورکه کړل. زه د ده په کیسه کې نه یم. په دغه غوا باندې زما ګرده کور چلېدی. د دغه هلک د لاسه عادي دی هم ورک سو، غوا هم ورسره ورکه. غلام نبي اکا ته داسې مه وایه چې ما د خپل زوی نه دی والی. په خپله په دا کلي کې دا ټوله خلک دا وایي چې تا د خپل زوی سره داسې ظلم نه دی کړی لکه دا ته چې وایه. بلکې که موږ دا رقم هر کوچنی دا رقم وو، دا زموږ ټوسګر د کوچنیان به دا کلي څه وتښتېږي. دغه د ولو سبب دی چې دا کوچنیان یو بل ځای ته ځي، او موږ توس باید پر ماشومانو باندې رحم وکړو. شکر دی پښتانه یو، مسلمانان خلک یو. او بل حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي وایي هغه څوک چې پر ماشومان شفقت نه کوي او ظلم پر ماشومان باندې کوي هغه زموږ څخه نه دی. نو موږ توس باید پر ماشومان باندې دا ظلم ونه کړو. که چیرې تا د خپل زوی نه وای والی، ولې به دا ستا غوا ورکېدلی؟ نو تا خپل زوی ووالی، ستا زوی وتښتېدي، اوس دې غوا هم لاړه، اوس نو نو زما زوی خو دغسې بد هلک و چې ما وه، ما خو پر ناحقه نه وه. یا موږ ته معلوم و ستا زوی دونه هم بد نه و لکه دا ته چې وایه. موږ هم په دا کلي کې لیدی، دا خلکو ګردو لیدی. شکر دی سم پر لاره هلک و. دا وهل پر خپل ترتیب وي، داسې بې ترتیبه وهل ګډ وخت کوچني دپاره نه دي چې ته یو کوچنی د ستونې ونیسې او بارې خفه کړې. دا ما زه پر تا باندې ما څو واره ستاسو دا کوچنی خلاص کړی دي، 2-3 واره زه پر تا باندې راغلی یم، تا دا کوچنی د ستونې نیولی دی او دا کوچنی دې خفه کړی دي. ګوره وا ما چې خفه کوه، ما خو مازې بیروئ، نو ما خو واژه نه وام. در اوسه ما د ده لاسر مات کړی دی، پښه مې ور ماته کړې ده، په وینه مې لړلی دی، څه مې په کړی دی. او بیا اولنې وایي چې ډب نه یي ادب نه یي. دا خو لنده لښته ده، پر هره خوا کږېږي. نو دا چې زه اوس پر لار سم نه کړم، دا چولیسي بیا چیرې سمېږي؟ غلام نبي اکا ستا خبره سمه ده چې دا لنده لښته ده، دا چې هر رقم کښېږدي هغسې به لویېږي. دا خبره صحیح ده، خو په دې رقم هم لښته سړی نه سموي لکه ته چې سمه یې. دغه ستا زوی ته ما څو واره ویلي دي چې هلکه ولې سبقه ته نه راځېدی؟ راته وایي پلار مې نه پرېږدي. نو ته چې غواړې اولاد سم سي، پر لار د خدای او د قرآن او د شریعت او د اسلام برابر سي، نو خو سبقت یې پرېږده چې هغه سبق ووایي، په یو څه پوه سي چې اوس یې سبق ویلی، هم بیا ته پېژندلی، هم بیا خپله غریبي او غوا پېژندلی، هم بیا د هر چا احترام درلودلی. نو تا د هلکه څه څه شي جوړ کړي؟ اوس هغه ورک دی، نه و ما ته څه نه معلومه ده، نه و تا ته معلومه ده، نه دې مسلمانانو ته څه نه معلومه ده. سړی خو داسې نه کوي. جلاله دا ستا خبره زه منم چې ما سبق نه دی په ویلی، مګر نو ما خو غوا په کتله چې زه په دغه هلک باندې غوا ونه ګورم، په چا وګورم؟ ګوره غلام نبي اکا، سبق خو هم وخت لري. یو ساعت وخت سبق دی، یو ساعت سبق وایي، سبق ته ورپرېږده. تاسې ګرده ملامتیا پر ما اچوئ، و ستا د لاسه دا زوی وتښتېدی. زه څه خبر یم چې دا زوی مې غلو وژلی دی، غوا یې ځینې اخیستې ده. دا غوا ده په بازار کې خرڅه کړې ده، دی تښتېدلی دی. د دې پر ځای چې ما ته تسلي راکړي او زما زوی ملامت کړي، تاسې بیا هم په ټولو باندې ما ملامتوئ. غلام نبي اکا ته خو ابدي کېږه مه، په هر ځای کې هم دا حال دی. همدا نن زه د ښاره راغلم او هلته ویل کېدل چې یو ماشوم په روغتون کې په داسې حالت کې بستر دی چې نیمه وجود یې سوځلی دی، او دا هم ویل کېدل چې خپل ځان یې په خپله سوځلی دی. خو د خدای مهرباني وه، کوم موټروان د لرې لیدلی و، بیا یې روغتون ته راوړي و. که مړ وي خدای دې وبخښي، او که ژوندی وي خدای دې شفا ورکړي. امین. وروره دا ماشوم تا خپله ولیدی که د بل چا د خولې څه واورېد؟ نه په خپله خو مې نه دی لیدلی، په ښار کې زما یو ملګري کیسه راته وکړه. کاشکې لاړ څه معلومات یې وکړم چې دغه سوځلی هلک خو به خیرګل نه وي.
واښه ور واچوه زه به په کوڅه کې د هلکانو سره بازۍ وکړم نن هم د مېلې ورځ ده ګرد هلکان په کوڅه کې بازۍ کوي زه به د هغو سره بازۍ وکړم سهار د خیره به وختي وابوځم دا هلک ګرده ستا د لاس خراب او د نو خلکو ښه ویلي دي وایي چې ډب نه ادب نه وخت وغابوس بل وخت اجازه ورنه کړه سړی په خیر رانیه وا خیر په نصیب سړی چیرې تللی دی دا د کلي خلک د تسلي دپاره راغلي وو نو د هغو سره ناست وو ښه سړی دا د هلک معلومات به نه یې سوی ښځې دا نږدې کلي خو مې ټوله پسې وغوښتله هېڅ درک یې نه سو معلوم یو چا راته وویل ول په ښار کې شفاخانې ته یو هلک راوړی و سوځلی و نو زما خیال دی چې دغه ښار ته ورسم دا شفاخانه کې د هلک معلومات وکړم چې دا خو به خیرګل نه نو زوی مې په ښار کې څه کوي چار څه به سوي دي دلې به د هغه کلي کې به سوي دي سړی نو دلته خو یې هېڅ درک نه سو معلوم ښه دی ښار ته به پسې ولاړ سم ورې به معلومات پسې وکړم ګوندې یو پته یې معلومه سي سړی خیرګل زوی مې ښار څه کوي چار څه به سوي په د هغه کلي کې به سوي دي ته بلا بیا ورسه بیا به دا کلي کې پسې وګوره ګوندې خدای پیدا سي سمه ده چې ته وا په کلي کې معلومات پسې وکړه بیا به په کلي کې پسې وګرځم اوس ځم لمانځه ته دا خو زما زوی خیرګل دی حاجي صاحب ښه سو چې راغلاست ستاسو زوی پرون لا په حق رسېدلی دا چې وارث یې نه درلودی تنون پر موږ په کلینیک کې وساتئ اوس تاسو کولی شئ خپل ماشوم خپلې هدیرې ته ورسوئ خدای تعالی دې ستاسو ماشوم وبخښي او تاسو دې خدای د زړه صبر درکړي رښتیا هم حاجي صاحب ستاسو کوچنی ډېر سوځل سوی و راته ووایه چې زما زوی سوځلی دی ولې غږ نه لره تاسې ولې چپ یاست حاجي صاحب د خپل زوی قاتل تاسو خپل یاست کله چې ستاسو زوی موږ ته راوړل سو په هغه وخت کې یو څه ښه و خبرې یې کولی سولئ موږ ورڅخه د سوځلو علت وپوښتل هغه راته ویل غوا مې د مړېدو دپاره د باندې راویستې وه خو هغه را چاره څخه غلا کړله بله چاره نه وه د پلار د ویرې مې ځان ته ور واچوئ تر څو د پلار د غوسې څخه د تل لپاره خلاص یم ښه زما زوی زما د پیرې ځان سوځلی زه د خپل زوی قاتل یم